سلامونه او نیکی هیله زما نوم زیب الله دی دا زمونږه څلورم درس دی په دې درس کې به مونږه په دې باندې خبرې کوو چې په مټلیب کې ویریبلز څنګه جوړېدای شي هغه کم قوانین دي چې د هغې لاندې مونږه په مټلیب کې ویریبلز جوړولی شو راځئ چې مټلیب ته ولاړ شو او په عملي توګه باندې دغه ټول قوانین وګورو دا زمونږ سره د مټلیب جنرال ډیسکټاپ لیاوټ دی مونږ اوس په کمانډ وینډو کې یو د ویریبلز د جوړولو اول قانون دا وایي چې یو ویریبل به همیشه دپاره د یو لاتیني الفبا یا لیټن الفابیټ نه شروع کیږي لکه مثال په توګه پېښور is assigned 10 یا پېښور ته مونږه لس ورکړ که مونږه انټر ووهو مونږ سره پېښور یو ویریبل جوړ شو د هغې ویلیو څه شی ده د هغې قیمت چې کوم دی لس دی که چېرته کې مونږ پېښور ته مخې ته یو ولیکو یا ون واچو او مونږ بیا ګورو چې آیا مونږ سره یو نوی ویریبل جوړیږي او که نه راځئ چې هټ انټر د انټر وهلو نه پس مونږ ګورو چې مونږ ته یو ایرر راغله چې وایي چې unexpected MATLAB expression مطلب دا چې مونږه که د یو ویریبل شروع د یو نان الفابیټ نه وکړو نو مونږ سره ایرر راکوي یو بل مثال به وګورو د دې ویریبل آغاز که مونږه د ډالر نښې نه وکړو نو مونږ ګورو چې بیا هم مونږ سره ایرر راکوي دویم قانون دا وایي مونږ په یو ویریبل کې د انډرسکور نښه او انسې استعمالولی شو راځئ چې هغه وګورو پېښور 1 is assigned 10 مونږ سره پېښور 1 یو بل ویریبل جوړ شو که چېرته کې مونږه اوس یو انډرسکور نښه پکې واچوو په مینځ کې مونږ بیا ګورو چې مونږ سره کار کوي او که نه پېښور انډرسکور 1 مونږ سره یو دریم ویریبل هم جوړ شو نو د دې نه دا ثابتېږي چې مونږه د یو ویریبل په جوړولو کې انډرسکور نښه او هندسې استعمال کولی شو یو بل قانون دی هغه دا وایي چې د یو ویریبل په منځ کې مونږه سپیس نشو ورکولی راځئ چې هغه وګورو مثال په توګه کابل سپیس پېښور is assigned 15 undefined functions are variable کابل ما سره یو ایرر راغله چې د هغوی په اساس زه یو ویریبل نشم جوړولی نو راځئ چې د سپیس ته لرې کړو او بیا یې وګورو مونږ وکتل چې کابل پېښور مونږ سره یو بل ویریبل اوس جوړ شو د ویریبل جوړولو یو بل قانون دی هغې ته وایي کیس سینسیټیویټي کیس سینسیټیویټي معنا ده چې که یو ویریبل دی په هغې کې یو الفبا غټه ده او یو بل ویریبل دی په هغوی کې هغه الفبا وړوکې ده نو دا دواړه جلا جلا ویریبلز دي راځئ وګورو پېښور is assigned 20 او دغه ویریبل دی هم دغه ویلیو ده خو ما پکې د پی چې کومه ده دا وړوکې کړله نو زه ګورم چې ما سره یو بل ویریبل هم جوړ شو ما سره دوه ویریبل جوړ شول مونږ په ورک سپیس کې ګورو چې یو ویریبل دی د هغه قیمت دی 0 او پی یې وړوکې ده او بل ویریبل دی د هغه پی غټه ده او قیمت یې 0 دی د ویریبل جوړولو یو بل قانون دی هغه وایي چې بلټ ان فنکشنز چې کوم دي په مټلیب کې هغه مونږه د ویریبل په توګه باندې نشو کارولی لکه مثال په توګه بریک سټیټمنټ دی مونږ سره بریک مونږ سره یو بلټ ان کمانډز دی او یا فنکشن دی که هغه مونږه د ویریبل په توګه باندې وکارو یعنی ما ورته لس ورکړ او راځئ چې د هغه حاصل وګورو یو ایرر راغله معنا دا چې مونږه یو بلټ ان فنکشن د ویریبل په توګه باندې نشو کارولی مونږ به یو بلټ ان فنکشن څنګه پیژنو
کله چې یو ویریبل خپل رنگ یا ودی کی یا آسمانی کی او یا انګلیش کې ورته بلو وای که هغه رنگ ونیسي نو دا به یو بلټ ان فنکشن وي. نو دا موږ سره د ویریبل جوړولو مختلف قوانین دي. راځئ چې وګورو چې موږ سره په ورک سپیس کې څومره ویریبل پراته دي. هغې دپاره هو کمانډ دی. که موږ انټر کو نو موږ سره کابل پېښور 1 پېښور _1 دغه ټول ویریبل پراته دي. لکه تلونه مو ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.